الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام تورا ابو دجانه لور کړه او سباع ابن عبد العزى د ور باندې قتل کې وی وجلو. دغه دا خبره واجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا د مجاهدین لوی جنرال حمزه رضی الله عنه به شهید شو. او درې دا خبره واجه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل جلیل القدر صحابي حنظله رضی الله عنه به شهید شو. څورم دا ویل شو چې جبل الرمات نه مجاهدین راکته شول او خالد ابن ولید غلس کسان یو دن شهیدان کړه. پنځم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له دوه خبرې پاتې شوې بلکې څلور. یو دا چې د غره طرف روان شو او بعضی ملګری هغه دا چې مدینه روان شو. دریم کسان د شو چې هغه اصلحان ور بزمکه کې خوده. څلورم قسم د شي ګروپ هغه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی د مو بخامه خزان شهیدلو. شپږم ابلیس چې आवाज وکړي چې لکه ورسته خواله راشي، نو صحابه خپل مابین کې ګډ وډ شو. سختي مو یو بل معلومات نه کېدو چې دا څوک دی او دا. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما ډیره وازونه وکړه چې زما پلار او پلار خو لیکن چې زما خبره وانه ورېده زما پلار شهید شو د مجاهدینو نه. کله کله د شي ام واقعیت کیږي او شي وی. انا سمې نظر وکوي ویل چې یا سعد زد احد غرانه د جنت به ګورما تقریبا اتیا مرمه یغش ولګي دودان بګی شهید شو. ثابت ابن دحدح دا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم بکم دین قرباني شوی راغله لکه تاسو هم ځان قرباني کړو. خالد ابن ولید مخله ودرېدو هغه پیراله دیم شهید کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه یا د غره په طرف باندې روان شو یا باید معاشره ماته کې رسول الله بهادر انسان د ملګرو ویل چې دا معاشره به ماتو ملګری روباس گیر دي. دین ورسه به طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص دغه دوه ملګری وسره پاتې شو. نن درس کې به دا خبره چې کړه دا ملګری راکته شو د جبل الرمات نه. اگر کله الله نبی ورته ویلو چې لکه نه برازي کمرغانو موږ تختول او کدي دي دشمنانو اسونه په موږ باندې را خطا او کوم هغه ماته ولې د هغه غنیمتونه موږ اخسته تاسو به برقرار اوسئ. خو اجتهادي مسله ملګری راکته شو سلويخ. نبی کریم علیه الصلاه والسلام به زخمیم شو او دغه شان ډیر ملګری شهیدانم شو. خاص کړه لس کسان د جابر شه د عبد الله شه په قیادت کې غم لاړل. دنه لمنې چې دا کم تکلیف ورشه دغه د ملګرو د اجتهاد د وجې مناسب خدا او رسول الله د خپل ملګری سخت تهدید کړی وی چې ګوره تاسو مدل ته کینول ول راکته کېدی. زما خبره مونږ منله د امیر خبره مونږ منله په خپل سر باندې علم لم تاوان راګو ځان لم. لیکن قران کې الله رب العزت د صحابه او سمره اکرام کوي. صحابه زموږ رب العالمین باندې ډیر ګران دي. رسول الله له فرمایي وې د الله پر رحمت باندې لن تلهم تدي خلق له نرم شوي کته شرط بد زبانه وي او سخزړې وي لن فد من حولك د ملګری بسانه تخدیدلی وي. لیکن دا څه خپل رااله وجه دا چې نرم انسان دی او دا د رسول الله تربیته کې چې ګوره زما د بندگانو سره ډېر نرمي کوي. ملګری د مجاهدین دي ساوته وشوا دوی ملامت نه کې چې لکه ګوره مال zarar ورسېدو او دا ورسېدو ملګری شهیدان شو دا څنګه لکه باز انسان به تهدید خلکو لور کوي. څلور صفاتونه ورته ذکر کړو. دا څلور صفاتونه باید په امیر کې موجود دي. زموږ محمد رسول الله کې موجود او اول صبر، دویم عقل مندي، دریم د الله په بندګانو باندې شفقت او څلورم کې است اخلاق. او رسول الله کې دا ټول صفاتونه موجود وو. کې است اخلاق بکې وو، شفقت د الله په بندګانو باندې کو، عقل مندي بکې وو، صبر خو څنګه رسول الله منه ځکه هغه امام الصابرین دي د صبرناکو انسانانو امام. قران کې الله فرمایي چې دې خلکو سره مشورې کوه دستا ملګری دي یا رسول الله خیر دې کدا مسله وشو. قران کې الله بل ځای فرمایي ولقد عفا قسم الله کړه دې الله ازمار قسم چې د صحابه ټول ګره ما معاف کړی دي. د ټول صحابو نظم الله راضي دي. ټول صحابه کرام د جنت ولادي. کله دې په دې مابین کې رسول مشاجرات راغلي او څومره مسائل راغلي دي تاسو په دې باندې گواه شئ چې قران کریم کې رب العالمین قسم کړي په خپل قسم کړي چې زما دي قسم صحابه الله امام معاف کړی دي. نو چې الله به شی باندې قسم وکړي هغه باره کې به څوک شرط غلط عقیده لري شي. سوار خوارج او شیعاګانو نو اق انسانان شغل شیعاګانو اولاد دي. شغاد شیعاګانو
نه دومره متاثر شوی چې محمد رسول الله ملګرو عظمت او توصیف په یوځای کې کوي زړه پیټک بیلی کی چې لکه دا خبره ته ولې کوي او دا څنګه کوي عبد الله بن عمر رضی عثمان رضی الله بارک ته پوښتنه کوي په وحد کې منډه کړي غنې دا کړي وی او به ورته چې بدر کې خاصرم نه وو وی او درې مې ورته ویلې چې ګور صلح الحدیبیه کې منو وی او خو کین اوس صلح الحدیبیه کې څوار لسو مجاهدون چې د بیعت رسول الله سره وکي په سر شندنه باندې هغه د عثمان بن عفان په سر په بدر کې چې کله دا پاتې شو رسول الله ورته ویل جسمه لور مریض او تاسو معزومي دغه حفاظت کوي طالب مستقل سهم د غنیمت د بدر درکم د رسول الله په امر پاتې دي او په احد کې چې دا کومه مسله راغلي و رب العالمین قسم کړي چې ټول صحابه ما معاف کړي نو ستا پیسې جسمه الله یو څوک معاف کوي او ته به کلک نه کړي چې نه دا دې معاف نه دي د دې وجه علماء دا لیکلي دي چې شرط د يهودو څوک ته پوښتنه کوي چې هغه بتاو چې عزتمن خلک څوک دي د موسی ملګری عليه السلام کنه سوالونه څوک ته پوښتنه کوي چې هغه بتاو چې عزتمن خلک څوک دي د عیسی ملګری خو کده دې امت د منافقانو نه پوښتنه کوي چې تاسو په امت کې خراب خلک څوک دي د محمد رسول الله ملګری دا دونه د الله دشمنان دي د محمد رسول الله دشمنان دي د رسول الله د صحابه مشران دي د اسلام سند دي صحابه سره چې کله انسان بغض لري یاد ساتي بده کې به ایمان نه امام المدینه امام مالک رحمت الله علیه فرمای وی چې کله په انسان باندې شپه تیر شي قرطبی د روایت په تشریح کې نقل کړی دی او یو کسر اوچت شو د رسول الله د ملګری سره د ظریف اندازه باندې دوران ولرله ودا سړی کافر دی او مالفه کې ورته برخه نشته بس کافر دی دا یو څوک څنګه الله په ولایت کې واقع وي څنګه الله په دوستانه کې واقع الله ته راضي دی الله جنتی کړي دی په دنیا کې د جنت زیر ور کړی دی او رسول الله الله انتخاب کړی دی او ته وای چې نه عمر لبه کې داسې دی او عثمان لبه کې داسې دی او علي لبه کې داسې دی او معاویه کې لداسې دا سړی قرآني او د رسول الله د احادیثو معلومیږي چې د ایمان نه خلاص دي د بې ایمان دي د رسول الله د ملګرو سره ایمان دا محبت لرل د زموږ ایمان امام بخاری په باندې باب کې دی دویمه په کدا وشوا د الله نبی شکل بدیجه کې معاشرهونه ملګرو لوي چې आवाज کومي ورده ملګرو لا وې دې خورشه اې د الله بندگانو کافرانو معلوم کې چې لکه محمد صلی الله علیه وسلم په دې جانب کې ردا په طرف کې گزارونه په شروع کړ پیراغله یو ګروپ چې راغی د الله نبی دې ملګرو لوي چې څوک به دې خلکو مخې لودريږي دا بس ما سره پاغي دنیا کې جنت کې او یا بدا جنتی نه کسان په دې کې موجود د انصار یو کس راغی یا رسول الله وېزه هغه چې وړاندې شو شهید شو بل کس راغی وېزه هغه شهید شو دریم کس وړاندې شو هغه شهید شو څلورم کس وړاندې شو هغه شهید شو پنځم کسم شهید شو شپږم وم کس عمر ابن یزید ابن سکن هغه زخمی شو د محمد رسول الله ملګرو مخې له شاره وړو حدیث کې راځي د رسول الله په کو باندې دغه سر مبارک خودره او اخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله له او سعد ابن ابي وقاص لا قسم په الله چې د ملګرو موږ سره بالکل انصاف ونه کی یو شهید او بل 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 دا څنګه چې زر موږ نه لاړو در رب العالمین ملاقات لا لکه بعض انسانان دا خبره کوي چې کله دردمن شي طلحه ابن عبید الله ورته پاتې شو هغه محمد رسول الله دفاع کول دا اق انسان دی ابو محمد چې د اسلام په اولنی رهبرانو کې دی د عمر ابو بکر رضی الله عنه په واسطه باندې ایمان راوړی دی د عمر بن خطاب شپږم کسو په شورا کې د الله نبی فرمایي وې کوم سړی چې وګوري چې د زمکه په سر باندې جنتی او شهید ګرځي هغه طلحه دی د الله بکره دی طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض 10 مبشرو کې دی تقریبا 3 په کلو په عمر باندې وفات شوی دی او دومره اوچت کمالي صحابي دومره مالدار انسان مو چې 2 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شو بلکې د سترو زرو چې بارونه ته پاتې شو خدای الله په دین باندې مسعود دی هیڅ التفات نه کو ابو بکر چې ورته ویلي وی طلحه قسم په الله چې بجنه کې تا تعمیرونه ځان نه جوړ کړ هوري دي ځان له برابر کړی عائشہ به فرمایي چې کله ابو بکر د احد غزا ذکر کوله به قسم په الله قسم به وکي او به ویل چې د احد ټول ورسره به غطر حو غټل ځان له تقریبا نه درشه مرمۍ لګیدل او غش دا دوه کوتي موالو تلي وی وشتنه وی ویل حس وشي ویل رسول الله ورته ویل لو قلت بسم الله لرفعتك الملائکه ک بسم الله دې چرته ویل ته ملائکه به ته اوچت کړي وي رسول الله ملګرو تربيت کو حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شونه دا و چې شیطان خوار شي د شیطان دومره غټیږي لکه کوټه او چې کله ورته وي بسم الله یا ذکر وکي دومره خواريږي لکه مچ سعد ابن ابي وقاص هغه وجه ته وشتل کوا زما مور خپل سره قربان هغه د خپل گردنې خلاص کړه ملګرو لوي ټاپونه گردنې را خلاص کړي چې ولې دوی وشتل کول فداک ابي و ام زما مور خپل سره قربان ابو اسحاق اسم کنیه
اولنې شاسوار دی اولنې پیردار د محمد رسول الله دی مستجاب الدعوات دی دوا وکړو په عمر باندې وفات شوی دی د فارس علاقې د جنگ کمانډان پاتې شوی تقریبا 215 حدیث دی نقل دی د مدینه منورې نه وړاندې ومیلا دلته ورقه او قیق دغه کې د کوټ بنگلا او په خپل بنگلا کې ودا وفات شو دریمه په کدا وشو چې رسول الله باندې یو څو کسانو سخت قوي عملیات شروع کړو گیر شو په یوځای کې د الله نبی معلومه کې چې لکه بدیږي کې دی او دشمنان چې کله مرکزی سره په یوځای کې معلوم کې چې څومره طاقت او قوای وسره هغه سره راولي عتبه بن ابي وقاص په نامه باندې بدترین انسان چې د سعد بن ابي وقاص ورورمو خدا په مسلمانانو کې لوی رهبر واقع په کافرانو کې وی وغټ کمر را واقع د محمد رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې مخ باندې وشتو حدیث کې راځي چې کله وشتو رسول الله روح ورسو را پریوت دالان دي شونډه مبارک دیم زخمی شو او دنه غاکونه مرمات کړ دویم کس عبد الله ابن شهاب هغه چې ور باندې راتاو شو به دقه عتبه ابن ابي وقاص حاتب ابن ابي بلتعب هو شنو سعد ابن ابي وقاص په ډیر کښ وکړي ځکه هغه الله د پر د الله دشمن سره به دښمنی کوله وې کسما ورور زب سي ورزم حاتب ابن ابي بلتعب ورته مخامخ شاغته سروالو لکه ابو بکر صاحب خپل بچي به کښ کړو عمر رضی الله په خپل ما باندې وردانګلی و مصعب ابن عمر ویلو چې زما د ورور کلک وتاړي مور ډیره ماندار تاسو له پیسې درکې دا د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړ دی مستقل عبادت دی قران کریم په دې موضوع لګی دی یو بل کافر راغی عبد الله ابن شهاب غسرت تر او کمرې محمد رسول الله په تندی باندې وشتو چې په تندی وشتو د رسول الله تندی ویني روان کړي دریم کافر چې به ایمان امراوړو دی عبد الله ابن شهاب او نور کافرانو مشه بیلاړل عبد الله ابن قمیه په نامه باندې بل کافر هغه چې کله راغی د محمد رسول الله دی اوګیله د شو گزار ورکې خو رسول الله د وزر زغره چولې وي چې ایوه مې شو د دې اوګینه دردمنو د الله نبی بکر ور باندې الله چې کوم ملګری راوي چې دا زموږ سخت درد کوي ځکه دلته سخت قوي گزار ورکړو دویم کړي چې دا کافر ور باندې راته عبد الله ابن قمیه د نبی کریم علیه السلام مخه لزغر ولا شي چې گزار ور باندې وکړو دا اوس په ورمات کړو د رسول الله په غاکونو کې دنه ورمات شي غاکونه په مات کړو او ورته ویل چې خصها ابن قمیه والا یا محمد د اسما گزار وې ابن قمیه ما رسول الله ورته ویل چې الله له ټوټه ټوټه کا تا غزرې دردمن کړم اما کو چې دا په غره کې سرګړي بزید سره ولي یو خرسنې بزوا چې له شاګه ورته غوسه شو واسه ورته خراب شو نو وی ور ټوټه ټوټه کې ویل دی روغ ورسو مردار نو په دې وخت کې وې چې دا مسله ورته وکړنو څلورمه په کدا وشو عبد الله ابن شهاب ویلې ویلا نجوت ان نجا که محمد نن بچو بس زبې ځان مړکم صفان ورته ویلې ته شرمېږي نه ستاسو د خوا کې خو گزار په وکا کنه وی قسم په الله چې الله اسمونه پټینو څلور کسانو قص کړو چې رسول الله مونږ ووجنو صاد رضی الله فرمایي محمد رسول الله په خوا کې دوه کسان ولړو د سپینو جامو ولا یو جبريل او بل میکائیل به ما ونی لیدل الله به سدار لګری و ابو عامر الراهب بن ابي کافر د رسول الله په شاکي کند استلی و الله نبی ورسته کېدو او جنگ هم کوم خو چې کله دې کند لپاره برابر شونه فکر نه و چې محمد رسول الله په ور پریوت چې پریوتو دې کوم ډېر دردمن شو پنځمه طریقه دا و چې ملګری ورته راجم شو اول کس ورته راورسو د رسول الله خو ابو بکر رضی الله ورته راغی ابو عبیده بن جراح ورته راغی سیرت کتابونه لیکي کانه طیرا وې د شر روانو ته دا ګمان کوله چې شاهین ورته خواله راشي عمر بن الخطاب ورته راورسېدو مصعب بن عمر ورته راورسېدو ابو دجان رضی الله ورته راورسېدو مالک ابن سنان د ابو سعید خدری پلار ورته راوش ام عماره وزنانه ونسبانه ودا غمر ورته راورسېده محمد رسول الله ګیره واچوله دوی ویلو چې موږ ټوټي ټوټي شو چې الله نبی وزخمی نشي هغه په دې منځ کې راګری اگر چې به صحابه تاو شول شپږم په کدا وشو ملګرو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا اوس پني ایستلې ځکه دا خودونه بالکل باندې خلک د شورمات پر دغه غاخونو کې درې مخې غاخونو خوا کې دې طرف دام ما شول او دام ما شول وکله چې دا ورنه ګرچا پیرونه دوی تاو شول او دی ورنه ایستل نه ابوبکر رضی الله عنه وړاندې شو عزت دا اوس پنو باسم ابو عبیده بن جراح ورته ویل چې یا ابوبکر د الله د پر عزت تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي جزې تیرو باسم لری شته و چې کله نږدې د الله سور رسول الله ډېر درد دا معلومات هغه چې لګي چې کله بده شو اخی سړي شریک ورته ویل چې مالک بده باندې درد رشي وېزه بده غاخونه به در نرو باسم و چې کله ابو عبیده بن جراح د خپل شام وروړاندې کړ چې رښتونه دومره قوي وو چې د رسول الله غاخونه خمات ما شو د ابو عبیده بن جراح غاخونه شام مو وتله چې راوسه د خپل دی وین نړکا شو ابو بکر ورته بیر وړاندې شي به ورته شي ابو بکر د الله لپاره تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي تیر وباسم بهم
وې دا بل شمه وروړاندې کړه چې کله د محمد رسول الله دا بل کړي رساله وې دا غوونه مرمات شو دا شمه مردا شو د رسول الله سره سخت مینه و کله چې انسان محمد رسول الله سره مینه نه لري د عبادت کې بخوندم نه ځکه د عبادت خون په دې باندې جوړيږي مخلوق له شکایت مکوا د الله رضا په ارسه کې وړاندې کړه رسول الله سره به مینه لري په دې برازي کې چې الله زمونږ رب دی اسلام زمونږ دین دی او محمد زمونږ نبی دی پر دې زنانه به نظر بن ساتي حرام به نه خوري اخلاص به څنګه پیدا کی ایمان په قیامت ایمان په رسول ایمان په تقدیر او توحید د الله دشمنانو سره دشمنی د الله دوستانو سره دوستانه پر رسول الله کې ټول صفاتونه دې محبت موجود و کامل شجاعت پکې او حسن پکې او ظاهر او باطن برابر و چې لرحمی د خلکو سره کوله ابو عبیده بن جراح وی شکل ذات راوي سجده خلین ویني روان شوي محمد رسول الله خپل مخنه د ویني پاکولې ملګرو لوي ویل کیفا څنګه به کامیاب شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخنه د ویني رواني کی دا به څنګه کامیاب شي د پیغمبر سره دومره خبره کړې ده چې قول لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله او یو دي دشمنانو په صدا کارونه وکړه چې چاور باندې دا غاکونه مات کړو چې په دې وګو باندې ولو چې په دې سر باندې زخمی کی چې په بالکل دا اوس باندې غاکونه کې ورپرې وي رب العالمین ایتونه نازل کړي چې ليس لك من الامر اذا الله نبی ګوره خیراونه کی وی ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشنا انسان دی وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زمري قوم ته بخنه وکړه نه پويږي کستا قدر چرته پیژندل او ما قدر پیژندل قسم په الله چې دوی بس ما مخله نه ودرې دي اللهم اهد قومي الله زمري قوم له هدایت وکړه وجه چې داخله نه ما پیژنې نه تابې نه زمره ملګری پیژنې په مې گزارونه وکړه او د څه گزارونه چې دښمنی گزارونه او سخت گزارونه اسباب د هدایت مخکې او درس کې ویل شي او چې سړی به مونږ کوي jihad به کوي قران له بکینی کعبه حج له بزي انابت به کوي د محمد رسول الله تابعداري قوي ایمان او د الله فضل د الله سره محبت او رب العالمین رحمت پیدا دعاګانې ورته وکړي ومه به کې دا وشو پیغمبر علی السلام ملګرو لوي چې اسما ملګرو دا معاشره ماته وو ملګرو بالکل درست سره وی ویل یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو کعب سے فرمایي اول دا आवाज ما ورته دا ملګری د شي پر راجم شولا لکه سړی خپل مشر دا واړه بچی راجم کیږي نه درش ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویل دا معاشره ماته اوس ملګری دنه نه ګیری دي نو اتمه مسله به دار اله چې په دې ځای کې عبد الله ابن قمیعی او आवाज کړي او چې الا ان محمد موجلو دا وجه ولې کې دوه وجهونه یو وجه دا چې په دې ځای کې د رسول الله باندې قوي گزارونه وکړه په دې اوګه باندې او په دې سر باندې او په دې مخ باندې د دوی دماغ د شوي چې رسول الله ما وجل دی یو د ابو سفیان له اطلاع ورکړه وی امر مرته وجلو مرکزی سره په قتل کې لاړو دویم دا منه چې رسول الله په خوا کې مصعب ابن عمر او دا شکل بالکل د محمد رسول الله سره برابر و رسول الله وزیر خارجه و دا اغله جنډه ورکړو په دې کې لاس کې نیولې چې گزارې په کې په چپ لاس ونی ولا چې به ور باندې گزارو کې به پر سینې کې ونی ولا چې د گزار په کې جنډه چې پر وطن علي بن ابي طالب لاس کې واخسته نو هغه رسول الله سره مشابه و دا ګمان کې چې بس محمد وجه عليه الصلاه والسلام او دا لاړو ودا आवाज وکي لیکن لله الحمد رب العالمین محمد رسول الله ساتلو په دې کې لوی مسله دا وشو چې مسلمانانو باندې امتحانونه هم مسله او کافرانو دا خبره و چې دا جنگ لک کمزوري کې سور کې وجه دا چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ دشمن دی هغه هو چې نور سکو نور د کافرانو دومره تعرض نه کو خو کار دا کو چې کم څه کې مجاهدونو زخمن او هغه وشل رسول الله باندې چې د بعض کافرانو نظر ورغنه به روان شول سعد ابن ابي وقاص ورته ګوند اول او جنگ شروع شي طلحه ابن عبد الله بس بیره او چې رسول الله له چې ما به ډال کړه نه وځه مخې ورته ډال ونیو به چې د الله نبی د کله غشي وشته رسول الله بس د خپل سترګې وروچې دا ولي او کاته چې دا غشي په کوم ځای لګي ورته چې یا رسول الله لا ترفع راسك اته الله رسول اسما مور پلسنه قربان سر مو چته وشونه لګي زما د سینې سر پر سینې سپر دې کنه سر بو چته اینا خو بده کې طلحه ابن عبد الله دومره قوي ولګي چې دا بهوش چې بهوش شونو ابو دجانه رسول الله دې حسین راغله کمرغه رسول الله چې ولید چې دشمنانو راګر کړي دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل مخ ورواړو د خپل سینې د رسول الله مخ ورواړو چې غشي راتلو شی ورواړو ولا وې دومره گزارونه ابو دجانه وخاړه حتی سوار جلده کجلد القنفذ وې تا بده شي ګمان کو چې د ابو دجانه د اشاده شیدا لکه دشکون شه دا چې موږ تاسو په خپل باندې یادو شکون کې د نیغنی غشي وي د ابو دجانه د اشاده چې کتل چې دا ګمان کول شي بالکل شکون دي شکونه او الله نبی له سره وشته وما رسول الله ویل ملګرو لا ودونکم اخاکم طلحه د خپل طلحه د اورور والي دي چې دغه زخمی شوی د امن ځای له بوسي لسمه په کداو چې شاسوار راغی په دې ځای کې عثمان ابن عبد الله
چې محمد رسول الله کله ولې چې لکه دا په دې ځای کې نو بس اسی پیراوانو اراده دا وجه تور اور باندې وام او دا قتل کوم شهید کوم د شوکند وشه اسی په دې کې را پریوته ویدل ته حارث رضی الله عنه صحابي چې هغه راو دانګل دا اسی په کومانی ولو دا سړی او اراده دا لرله چې زه په دې باندې د توري گزارو کوم خواږه خو جابر ابن عبد الله یو بل کافرو هغه راغی عبد الله ابن جابر اسمانه سور شغه توري گزار پر حارث مانو کې حارث شهید چې حارث کله شهید شونه ابو دجانه چې باغ ورو دانګل عبد الله ابن جابر هو رسالته الته غرزو او قوي جنگ روان دی بده کې یو لسمه په کدا او چې رسول الله اراده دا لرله چې دا جنگم کو درې غشي مات لیندې ماته کړي وي او ملګری مثال ملګری مرسه کول او جنگم کو دا هغه کمالو نو د شیو کمر لمخ هم خو د رسول الله اراده او چې بده ز پورته وخیجم خو چې کوشش وکاو رسول الله نشو خاطی یو خدای الله نبی دا باډي مضبوطه باډي وا او بل څخ گزارونه خړلې و دی اوګه باندې گزار خړلې او په سر گزار خړلې او په غخونه باندې گزارونه خړلې و طلحه ابن عبید الله ورته راغی طلحه ورته یا رسول الله تنش خطر اسما په دی اوګه باندې رسول شه به ورته اوګي ورکړي چې اوګي کله ورکړي رسول الله ځان د جنیخ کې پورته غږی کې رسول الله فقط اوجب الطلحه وقسم بالله طلحه به ځان جنت واجب کی چې هغه کله پورته وخته نو دولسمه په کې دا وشو چې ابي ابن خلف د یو کافر رسول الله نبی په مکه کې ویلي وې دا اسم سره پر ساتلې ده په دې باندې خرچه کوم چې دا ور باندې وښنم د الله نبی په جواب نه کوځي شری سړي جواب کار نه دی وې ګوره دا اسم سره پر ساتلې ده د الله نبی ویلي وې ان شاء الله سبا تا قتل کم وې دا روانه وی بالله نجوت ان نجا محمد وې کچرته محمد نن بشي ګوره بالکل زوی ژوندې پاتې نشم زه مرشم ملګری ویل یا رسول الله د دې سره خپل کسان نه لړل روان د مخله نو ورسول الله نبی ورته پرې دی مخه ورته خلاصه کوي ویم د شنځدي روان اوس غره کې ځان پټ کړو دا سره د شینه ارسال چې کله نږدې راغی نو رسول الله ونی زرا واقع صحابه فرمایي دومره خوشا کې تاو کړه چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه لری شو وی موږ ورته په موږ باندې اوس گزارونه کې موږ نه وښني چې گزار یو کې په دغه مری کې اوالو وښتو چې وی وښته هغه د اصل پرې وته داسې رمباړي شروع لکه وای چا ورته ظالمه درېدلې څومره چې دی والدي وی قسم په الله چې زبر دینه مړکېږم موجوده چې مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دی زب تاوجم زه اوس مړکېږم دې ځای کې دومره یقین د رسول الله په خبره باندې د عینات پکې وو بعض انسانانو له حدیث کې معلومه چې لکه دا عمل رسول الله په حدیثو باندې ثابت دی او دا کوم ملګری چې دا عمل کې دا رسول الله په حدیثو کې شته اې دوی سره دښمنی دا محمد رسول الله سره دښمنی د خوځت کې راغلی کله په یو شي باندې رد کوه کله په بل شي باندې رد کوه کله په بل دا کافر انسان عادت زده مخکې درس کې ویل شوی و د حق مسلې چې سړی محرمي کې د غیر پر سلوي وجه یو بګي زد دي زد وې د شرمباړې ولې لکه وای ملګر ورته ویلې وې قسم په الله چې د ازما تکلیف د ظلم مجاز ملي ولا په خلکو باندې تقسیم شي بهم زما وې د تکلیف ګورې اضافه دی ورنه دومره درد منیم سره فراخله چې کله ورشي د مدینه منورینه اتم له یدول شمل وړاندې او الته مردار شو وې چې کله مردار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر نه وینا وې ابي ابن خلف هغه مردار شو ښا وې پورزه قیامت بدترین انسان په عذابونو کې سخت عذابونو کې هغه اق انسان دی چې پیغمبر راځي شغله وښنه وې دا راځي چې پیغمبر وښنه دلیل لري چې پیغمبران وښنه شي وی بني اسرائیل مبارک راځي په اورځ ډیر لسوان بیا شهیدان کړ یحیی علیه السلام اعلان کې زکریا علیه السلام ارکه زموږ د محمد رسول الله د وجل اراده کړی وی حدیث مشکات په دال دی وې دا ډیر بدترین دغه دی ډیر لسمه په کدا وشو چې جنگ د سخت جنگ د واخر کې د مسلمانانو قبضه وشتره الحمدلله کعب رضی الله عنه فرمایي کعب بن مالک وې زوته یو وخت دی جنگ د میدان نه په دې ډډه باندې شوم چې صورت حال معلوم کو چې څه صورت حال اعلان لري کنده څه جګړه ده وې چې کاتم یو کافر وغیرہ خپل فوجان لګیږي ګوره کنن در محمد نجات مند کې او نن در محمد ملګری بشوا تاوانین یو تاوان ممکن او سخت مقابله وکړ د تر اخري سلګي مقابله وکړ ده وې دا ترغیب ورکول بل خو مې چې وکړو د رسول الله په ملګری کې یو ملګری هغه خپل ملګرو سره خبره کوله د مخې پټ کړي و مې نه پیژندو خو راتل د یو بل سره دواړه مخامخ شو یو خو کافرانو کومند مشر دی بل خو مجاهدینو وې چې کله ورته مخامخ شو اقا مخې چې پټ کړي او تور وسره و دومره قوي گزارې ورکړي چې بلې سری ورته د کوناټو پورې وشلو نیمه په یو طرف باندې وګرځو نیمه په بل وې مال یو چې کیف فرایت یا کعب انا ابن ابو دجانه وکعب ابن مالک څه صورت حال دی ولید وې ز ابو دجانه ابن محمد رسول الله توره ما راخصه وې ما معلومه کړ چې رسول الله تعالی دا توره درکړي دی یقیني چې ابو دجانه او ته قوي سړی سره د دینه چې د عمله بالکل د شوی د لکه دا شکون سره من او دې په اخر کې دومره جګړه کوي دومره قوي او سخت جنگ کوي نو په دې وخت کې یو سړی مجاهد او هغه شي قوي د تبختر او د کبر الفاظ استعمال کې څنګه الله په خوخيږي په دې باندې رب العالمین خوشاليږي
و څنګه مونږ کړه زنانه په دې ځکه راورسېده عماره خو هغه د عبد الله ابن قمیعه سره په جګړه کې واقع و عبد الله ابن قمیعه چې کړه دې زنانه له مخامخ شو نصیبانه میدان دومره قوي گزاره ورکړي چې سخت زخم به کې جوړ کړي هغه تور راواغه سودا سړې په اوله خو لیکن د زنانه گزار خو زنانه گزاري او هغه صغری ما چولې ځان ته بچ چې ځان ته بچ کینو عائشه رضی الله عنها ورسېده سلیم را ورسېده عتیه را ورسېده عماره په دې کې موجود و ایمن د محمد رسول الله مور رضی هغه را ورسېده دوی درې کارونه کول یو کار دا کو چې دوی برخه سي مجاهدین له بده خلک وبو راچولې دویم کار دا کو چې مجاهدین د جنگ د ډګر نه لړ کول چې کافرانو شي د زخمین وال دی وجل او څلورم دا کار کو چې د کافرانو مردارانو زخمین به کوم ځای کې پراته و هغه مردارول یو صحابي فرمایي قسم په الله چې عائشه به ما ولیدا د احد په غزا کې دا غړغړ مشکونه په وګا باندې راچولې و دا پیسې به ما ولیدو معنا دا چې ګنګروګام پکې نه و خو لیکن دا ښکارا شو او چې کوم مجاهد لري په خلکو وبو راچولې چې مجاهد زخمي لري په خلکو وبو راچولې زنانو په کې دومره برخه اخستا سوال سم په کې دا وشوا دلته یو کافر راغی حبان ابن عریکه ایمن چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه رضی مور ده او د پلار وینځه ودله پاتې شوی و و هغه باندې گزار وکړي چې کله هغه وښتا نو هغه لنګو یو به حجاب شو او هغه پر وته په دقه باندې د کافر وخاندل کافرانو ډیر عیاش خلک دي مسلمانانو د دې زنانو نه ایدوی د سپینګورو نه دي د ماشومان نه دي د درسګاونو د والو د بمبارنه خوند او لذتونه اخلي چې د اسلام تاریخ ته سره مطالعه کوي رسول الله څخه خفش یو خو خفه بده باندې شو چې ګوره ایمن زما دایي و زما رضیغه مور د هغه وښتا او بل بیجاب کړه او بل خندا سعد لوي چې ولي د شي وسپنه پلاس کې ورکړه چې هغه مخ شي نه وشه سعد صاحب گزارو کې چې په کوم ځای باندې دا لګیدل په مقصد یې وښتو د اسنه لاندې وګورځو دا لګی تللو شو او خاص عورت اندامه ښکارش او محمد رسول الله دغه بڑا کډه خو خاندل دا کډه دا من حتی بدن نواجزه ورسو سره نه حتی چې داخلو دغه کونه مبارک ښکارا شو معنا رسول الله دومره غیرتی زمونږ زنانه وښتو دي انتقام واخصو چې په کوم ځای وښتو په مقصد یې وښتو او چې کومه خندا هغه کافر دي مسلمانانو په شکل دغه څنګه خندا محمد رسول الله لیکن هیڅ چرته هغه خندا نه وکړي وی بدن نواجزه در رسول الله دغه کونه مبارک ښکارا شو سعد صاحب ویلي وی فداک ابي و امي اسماء مور پلس سنه قربان سعد وي ته مستجاب الدعوات دی ورته څه ویلي یو ورځ د سعد وی یو خو دې عمل د وجنه یو ورته دا ویلو سعد صاحب ورته ویلو یا رسول الله اسماء دعاګانې نه قبليږي کل حلالا ساده حلال خوراک وا بل لو کې راغلي قل صدقا اگر کسره د نورمانه علماء کلام کړي دي دلیل په دې چې دعا قبل دغه لپاره څو شرطونه حرام او نزان ساتل اخلاص به انسان کې مخکې منځ کې مخکې صدقه ورکې صفا جامع بو واغندي مخبر قبله لکه او د قشن تشهود په حالت باندې بکینی لاسونه بوجو اوچت کی او تر وګو پورې به اوچت کی د الله حمد بو رسول الله باندې درود وای عربي کې دعاګانې وای تکرار به دعاګانو کې وکي در رب العالمین نمونه بل الله وسیله کې پیش کی زید دعا په پیژنې وقت دعا په پیژنې د الله د حکمت ته مخالف نه مؤمنان له دعاګانې غواړي عاجزي به کی کوي الحاح به کی کوي شلم دا ته کوي او به امین به کی وای په لسمه پیګه به دا وشوا د رسول الله یو ګاردو قتاده ابن نعمان الانصاری هغه په خشي باندې ولګیدو په سترګه ته بوټر وته زخمیش رسول الله ملګری راړو یا رسول الله ملګری زخمی شو په خپل لاسونو مبارک باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سترګه کوتل اور برابر کړ داسې کیسه جوړه شو چې دا قبل سترګه نم کیسه وا د رسول الله په معجزه نه دغه کرامت شپږمه پیغمبر کې دا وشو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هغه غره د ملګری وردن نه کړ ځکه بغیر کې جنگ نه کیږي چې دا کله وردن نه کړ ډیر وکړ انسانو جنگم کو درې لندې ماتې کړې وي او دا ملګری درنه کول پاړ کوله ابو سفیان او خالد ابن ولید دغه سره له خاطر چې کله وې خادل نو د الله نه دعا وغوښتله اسباب یې استعمال کړو دعا ویل یا ربي ازما ربا دا مناسب نه چې کافرانو دي فنګ باندې د بر شي کله چې بر شو وسلان ټول ملګری مال وشي کته کا عمر ابن خطاب له دا ډله سره ورته دستا او قشم پر اتاو شه سات سب له چې تب زړه شي ول وروزه وې څنګه وروزه مې زه ته چې ورسه پی وې واجی ورشه وې چې واجی ورشه چې ګونډ ورته سات ماته کړ چې دا یو کافر په وښته بده غشي باندې مردار کې سره دې چې بغش سره مرداري کې نه اقه غشه دغه نه چې دا بل کافر په وښته هغه مردار کې به دغه نه دغه شرم شو د بل کافر په وښته هغه مردار کې دغه خو عمر چې په سره خپل ګروپ سره وې دي خو سات چې په ورغه وې ایسه کافرانو دغه میدان نه راکټش زلی شو تختیدل ولسم کار بګی دا وشو چې په دې ځکه ابو سفیان هم داریدو چې اسنه جګړه خو ظاهري من غټل محمد به غالب نشي عليه السلام تیک تک خو یو خبره وکي افیکم محمد رکی ژوند دی رسول الله جواب مکوي
افیکم ابوبکر تاسو کې ابوبکر موجود دی ابن ابي قحافه رسول الله جواب مکوي وی افیکم عمر بن الخطاب عمر درکې موجود دی دا جواب مکوي دا خبر پیغمبر ولی شي جواب مکوي د بوزدري مسلې نه و مقصد رسول الله دا و چې موږ جواب ونکړو دا به خوشاله شي او چې کله خوشاله شي ورسره به متصل د خفغان زیره ورونه به سخت سره درمندي او دا درې وړ مشرانو د اسلام نعوذ بالله من ذلك د اسلام دشمنان د عمر سره دښمنی کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی د اسلام د دین چې د ابوبکر رضی الله مبارک دا رسول الله فرمایي جنت کې مختلفه دروازې دي چې کوم عمل کړي هغه دروازه ورته आवाज کوي ان شاء الله رسول الله سره نور سره د صحابه سره بیانو ابوبکر ورته یا رسول الله د څه وایي چې دا ټول دروازې ورته आवाज کوي او زه امید ساتم چې هغه وتاي به رسول الله فرمایي د اسلام درې سو شپته خوینه دي چې بدا اکثره چا کې موجود شي هغه جنت لذي وې دي چې انسان به چې اکثره خوینه بچا کی وي او یا ابا بکر ودا ټول پتا کې موجود دي عمر ابن الخطاب دا حق انسان د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د اسلام د دین دویم نوم دی سلیری زید عمر بن الخطاب د نظر برابر الله وحی را لګل دا رسول الله فرمایي کسمان ورته شرط بل نبی ولا کان عمر دا ابو عمر وی او نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اسلام دشمنان شیعه او خوارج هغه دا وی نعوذ بالله من ذلك وی ابو بکر بچ کوم وخت پیغمبر په سیمونس کو دا منافق غاړه کې بوتو او په اسلام کې اول زنا اول ودتونه چې کړي دی هغه عمر کړي دي او عمر قرآنی جنتی دی قسم په الله عائشہ به فرمایي چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله د عمر تذکره ورشي په دې مجلس کې به الله خیر وانه چې په کوم ځای کې د عمر سره محبت سره ونه ساتي قسم په الله چې دا سره بیمانه دي عمر دومره اوچت انسان دومره قیمتي سره د خپل مناقب ان شاء الله په خپل ذکر روان دي دا درې کسان مرکزی مشران و رسول الله ابو بکر او عمر او کفارم کوشش کوي چې مرکزیت د منځوي شي ځکه په دوه باندې خلک راجمع کېدل دا نور به اسانه دي عمر صاحب غیر اختیاري ورته یا عدو الله اې دا الله دشمنه محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی ابو بکر ژوند دی عمر ابن الخطاب ژوند دی او دا درې وړ رب العالمین دې لپاره پر خودل چې تاب ور باندې خپچ اتلسمه په کدا او شو چې هغه خفغان خو شو کنه او هو دا خو ژوند دی دردمن شو کینه دې ابو سفیان ملګرو आवाज ورکي چې دې درې کسانو ته څه کافي شوند مې ختم کړ نوې ویلې درې خبرې وکړې ډېر خراب خبرې وکړې اوعله هبل وی ویلې هبل او چچا دوی بوتو وېته او چا د توحید صادر ومنګ نور ټول کې نور د خیره د شرک صادر ورغه د شی ویلي رسول الله ملګرو جواب ورکړي ځکه پیغمبر د شرک جواب متصل کولو دماغ کې خبره کې ګوره صبر کړي بده کې صبر ونه کې وی جواب ورکړي ملګرو ورته یا رسول الله سورته وایو وی ورته وایي چې الله اعلى واجل الله ډیر لوی ډیر عزت مند دی چې دا جواب وکینو ابو سفیان به ویلي لن العزى ولا عزى لكم زمون عزا بشتري عزا بابا زمون شري هغه بس مون کومه کونه کې موږ د پلاني بابا په واسطه کامیاب شو رسول الله جواب ورکوي څه وایو لنا المولى ولا مولى لكم زمون خپل مولا شته او تاسو مولا نه چې زمون ولا رب العالمین دی دریمه خبره هغه دا وکړه وی خپکیږي وګنه که خپکیږي کنه خپکیږي احد کې من اویا کسان به تاسو کې ووجل وجدار چې په بدر کې تاسو من اویا کسان وجل او تلک به تلک والحرب سجال جنگ خو بوکره کله به من ګټو کله به تاسو ګټي ابو بکر صاحب ورته ویل چې عمر ورته ویل دروغ دی ویل یا عدو الله قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار زمون شهیدان چې ویغه الله جنت لبوتلا او تاسو مرداران چې ویغه جهنم په منځ کې پراته دي قبل چار شمه پرز باندې ژوندو ان شاء الله به به حمزه رضی الله عنه د جنازې مسله او نور بیانو رب العالمین د محمد رسول الله تابع دریم متوسل نصیب کی او چې بهر ځای کې د دنیا د اسلام غازیان الله دې اوچت کی او د اسلام دشمنان رب العالمین ذل او رسوا کی دوی مهم اعلان داري چې ان شاء الله د درې بجو نو ورسره وسو د عیدګاه په جمعات کې د شیخ صاحب احمد شاه د سیرت او دوره چې هغه شروع کړو دغه نن اختتامي پروګرام دی محمد رسول الله سره د مینې د اظهار هغه په دې باندې کېږي چې ان شاء الله 3 بجې التزام ورسو دغه نور تر 5 بجو پورې به هغه اختتامي دعای په هغه دعا کې ډېر خیرونه یو بد رسول الله سره د محبت اظهار وشي بل امید ده چې رب العالمین په دربار کې قبول ان شاء الله رب العزت تاسو اجر عظیم درکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه